وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړی شي، نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نه کوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي، هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی. او څوک چې منونکي نه دي، نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان